زمونږ یو ویور کمنټ کړی وو، وایي زه په سعودي عرب کې یم او زما خپې انتهایي زیاتې سوځي، چې کار ته ځم نو زمونږ کار هم داسې دی چې هغې کې به بوټان هم اچوي او ټایټ بوټان به اچوي او هغه نه بغیر د پرېږدي نه. ګوره زه درته یو خبره وکړم، دا څیز چې کوم د دې ته وارم فیډ سنډروم هم وایي او ګریرسن ګوپالینټ سنډروم هم دې ته وایي، خو د دې یو وجه نشي کېدلی. که چېرته زه درته وایم چې د دې یو وجه دی بس دا شیبن که ټیک ټاک شي، نه، د دې ویټامین B12 ډیفیشنسي که چا کې وي هغې ته هم کېدلی شي، ویټامین D ډیفیشنسي وي هغې ته هم کېدلی شي، یا د چا رګونه ډیمیج وي، خپو کې د هغه اکسیډنټ دی نه مخکې شوی وي، اپریشن یې شوی وي، یا بل څه مسله هغې ته راغلي وي نو د هغو خپو کې څه خرابۍ وي د هغو ته هم کېدلی شي، د چا شوګر وي هغې ته هم کېدلی شي، چا کې فولیک اسید کمی وي هغې ته هم کېدلی شي، د چا وینه کمه وي هغې ته هم کېدلی شي، چا ګردې خرابې وي هغې ته هم کېدلی شي. نو د دې مختلف ریزنز دي چې چا کې کم که چا کې ویټامین ډیفیشنسي وي نو هغه څه خبره نه دی، هغه خو چې ډاکټر ته ورشي هغه نه پس په هغه ټیکېږي. کولی څه شی داسې بوټان مه اچوئ چې هغه انتهایي زیات ټیټ وي، هغې پسې تاسو مزې وتړئ ډېر زیاتې ټینګ کړئ، نو دې څیز نه لږ هغه پرهیز وکړئ چې ډېر ټایټ بوټان مه اچوئ چې کله هم ځئ کار ته. او که کله هم درته ډېر زیات تکلیف محسوسیږي ټول نه ښه خبره دا دی چې یخې کمې اوبه دي هغې کې خپلې خپې کېدئ، دې سره هم سړي ته آرام میلوېدلی شي، خو د دې دپاره کنسلټ کول دي ډاکټر سره انتهایي زیات ضروري. تاسو لاړ شئ خامخا نیورولوژیست ته، هغې ته ځان وښایئ چې زما بدن کې خو څه مسله خو نشته. که چېرته ستاسو نرو یا ستاسو رګونه چې کوم دي هغه ډیمیج شوي وي خراب شوي وي نو هغې د وجې اکثر خلک داسې وي چې هغې ډېرې زیاتې بیا سوځي که نه. ځنه خو داسې وي دا جنیټیک هم کېدلی شي، ځنه خاندانونو کې وي ولې د هغه خامخا د ویټامینز ډیفیشنسي وي یا فولیک اسید ډیفیشنسي وي هغې ته هغه خو څه خبره نه دی، هغه خو به ټیک شي دا وخت سره که نه، یا هغې ته د وینې کمېدو څه مرض ورته لګېدلی وي نو دا ټیکېږي، دا هېڅ پته هم دې ځای نه لګېږي چې د چا خپې سوځي د هغه به دا وجه کېدلی شي، نه د دې نه هم زیاتې وجې دي چې د چا خپې سوځي هغې انتهایي زیاتې وجې دي چې دا وجه څه دی. خو که چېرته یو ځل د وجې پته ولګېږي چې یاو د دې ته یا کډني ډیزیز دی، د ګردو مسله دی ورته، یا د دې وینه کمه دی، یا د دې شوګر دی، یا د دې نرو ډیمیج دی خپو کې، نو بیا هغه نه پس علاج کول انتهایي اسان وي دې ته. خو چېرته هم داسې پته نه لګېږي چې یو سړی دی هغه خپې سوځي هغه وایي چې نه بس یو شی ماته وښایي چې زه ټیک ټاک شم، داسې بالکل نه کېږي. د دې مختلف وجې کېدلی شي، د دې دپاره ډاکټر ته تلل انتهایي زیات ضروري دي. مهرباني.